که په سعودي عرب کې 10,000 ریاله پورې ګټل غواړئ نو دا ویډیو لازم وګورئ. طریقه د تخیم یو قسم قراندازي ده. دا هغه قراندازي نه ده چې په سعودي عرب پرفیوم واخله او کستا په دې باندې نمبر راوخته نو تاسو به 10,000 ریال ملاويږي یا به 20,000 ریال ملاويږي. دا یو جنون سیز ده. په الراجي اپ کې دنه کیږي کستا سو په اکاونټ کې پیسې په الراجي اکاونټ کې زتا سو تلاول دا ويم چې ملټیپل اکاونټس کولاويږي. نو دا طریقه د تزخیم دیته ویل شي میلیون اکاونټ. دا میلیون اکاونټ به تاسو ځان له کولاو کوي. پاغه کې هر اپتا قراندازي کیږي او چې د کمو کسانو هغه قراندازي راوخیږي نو هغه ته تقریبا 10,000 ریال پورې قراندازي ملاويږي، پیسې ورته ملاويږي. نو دا به څنګه کیږي او دا به څنګه کو د دې لپاره څه کول پکار دي. د دې لپاره خو لاول تاسو سره په اکاونټ کې پیسې کم از کم د 1000 پورې اخیرنه لیمټ دی. د دې چې تاسو پکې 1000 روپۍ کېږدئ. د دې نه چې څومره بری نو تاسو پکې اخودې شي او په هر هفته کې د دې یو سپین هم تاویږي. هغه بچ تاسو کلیک کړئ نو پاغي کې تاسو ته پیسې هم راخیږي او پاغي کې تاسو له چانسز هم سیوا کوي. نو دا څنګه کیږي دا به تاسو د الراجي په اپ کې دنه نخیم راځي ک قسمت ته کچرته ولګي دي پیسې کستا سره پرتی دي په دغه کرنٹ اکاونټ کې په دې میلیون اکاونټ کې کېدا نو کچرته راوخیږي نو تقریبا 10,000 ریال خو بدرته میلاو شي کنه. نو راځي دا څنګه کیږي دا اکاونټ څنګه کولاويږي بیا په دې کې پیسې څنګه اډ کیږي او بیا به دا سپین څنګه تاویږي. نو دا مکمله طریقه د تخیم د موبایل سکرین ته مبوزم ک ویډیو مخ خوښ نو لایک او شیر د سره لازم وکړئ. راځي د موبایل سکرین ته ځو او دا طریقه د تخیم چې دا څنګه کیږي. نو دا ما اکاونټ کولاو کو پدې کې چې کم دی وس میلیون اکاونټ نه دی کولاو شته. بس تاسو به سمپلی دلته راشئ او پدې نیو اکاونټ باندې به کلیک ټیک ته پدې چې کلیک کړئ دا لیکل دی میلیون سیوینګ اکاونټ. بیا به پدې اپلای باندې کلیک کړئ. بیا به دا ټیک کړئ ایکسپټ د ټرمز اینڈ کنډیشن کنفرم. دا زمونږ میلیون اکاونټ کولاو شو. سٹارټ یور جرنی په دې به کلیک کړئ. نیکسټ نیکسټ بیا نیکسټ بیا نیکسټ. دا و زمونږ میلیون اکاونټ شو. دا زمونږ کرنٹ اکاونټ ټیک شو. دې نو اوس بیک شئ د هوم سکرین ته چې راغلی دې کې اوس دا زمونږ میلیون اکاونټ کولاو شو. په دې کې به تاسو پیسې څنګه اډ کوئ ټیک ده. سمپلی به په دې باندې کلیک کړئ. په دې اډ منی باندې به کلیک کړئ. ته ورګو 50 ریال په ټرایم کو کور تراشي. نیکسټ کنفرم راغلی وته مشکل نه ده بس راځي. نو دیتا دا وګورئ په دې میلیون اکاونټ کې 50 ریال دیتا روا وختو ټیک شو. وس که تاسو غواړئ چې یاره دا پیسې زه د خپل اکاونټ ته واپس راوړم په دې به کلیک کړئ ټیک شو. په دې ټرانسفر باندې به کلیک کړئ. په دې لپاسنی باندې کلیک کړئ. سو پیسې راوړو سو پیسې وته را ټرانسفر کوي هغه به کلیک کړئ ټیک پکې سلیکټ اکاونټ. موږ د دې اکاونټ نه دی بل کرنٹ اکاونټ ته اړو. صحیح ده. نیکسټ کنفرم واپس را وغوښتي. سمپلی طریقه ده. بیا به تاسو په دې کې یو سپین تاویږي یو هفته پس په دې کې چې کوم دی د ویو ډیشبورډ به وای نو تاسو به دې پیج ته راشئ. چې دې پیج ته راشئ په دې کې چې د چا قراندازي راختلی نو په هغې کې به په دې لیست کې به هغه کسانی ټیک ده ګرینډ پرایز ویکلی پرایز ټیک شو. دا وینرز لیست په دې برا ویکلی ډرا کې ریزلټ چې کوم دی په دې چې تاسو په دې کې په ترزډے په سچرډے باندې دا تاسو تاواله شي. نو په دې کې په دې یو پکې دی هغه به کلیک کړئ بیا په هغه سپین کلیک کړئ نو که تاسو چرته پیسې راوخیږي نو تاسو ته بیا پیسې درکړئ او بل سره راوخیږي تاسو چې سره راوخیږي بس هغه ورکړئ ټیک ده. دغه طریقه ده. امید دی چې تاسو په دې طریقه باندې پوه شوي. که بیا هم نه پوهیږئ نو موږ ته کمنټس وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو نور مرګرو سره شیر کړئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.